أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بني اسرائیل سورت او څلور شپیتم آیات. مخکې آیات کې الله تعالی ابلیس ته وفرمایل چې تا او ستا ملګري به په جهنم کې واچو. اوس فرمای واستفزز او وغولوه من ارڅوک استطاعت چې ته کولی شي منهم د اغوی نه من د هم اغوی منهم د اغوی نه یعنی د انسانانو نه د آدم علیه السلام د اولاد نه بصوتک په اواز خپل سره یا په اواز ستا بی په صوت اواز کا ستا بصوت کا په اواز ستا یعنی په خپل وسوسو سره. د اواز نه مطلب دلته وسوسې دي. او اجلب حمله وکړه علیهم په اغوی علیهم په اغوی علی په هم اغوی علیهم په اغوی بخیلکا په خپلو سوارو سره بی په خیل سوارو کا خپلو یا ستا بخیلکا ستا په سوارو سره یا په خپلو سوارو لښکرو سره او رجلکا په خپلو پیاده لښکرو سره رجلی پیاده که ستا که خپل او ستا دواړه معنا لري. کوم یوه چې مناسبه ګڼئ همداسې کوئ. رجلکا په خپلو پیاده یعنی لښکرو سره او شارک هم شریک شه د اغوی سره شریک شه هم د اغوی سره شارک هم شریک شه د اغوی سره فل اموالی په مالونو کې فل اموالی په مالونو کې فی په الاموالی مالونه فل اموالی په مالونو کې والاولادی او په اولادونو کې او اولادی اولادونه والاولادی او په اولادونو کې وعدهم او وعده ورکړه وعدهم او وعده ورکړه اغوی ته او عد وعده ورکړه عد ته وعده ورکه هم اغوی ته چاته د آدم علیه السلام اولاد ته وعدهم او وعده ورکه اغوی ته وما یعدهم او وعده نه ورکوي اغوی ته او ما نه یعدو ورکوي وعده هم اغوی ته وما یعدهم او وعده نه ورکوي اغوی ته الشیطانو شیطان الا مگر غرورا دوکه فریب یعنی دوکه ورکوي فریب ورکوي. تفسیر واستفزز من استطاعت منهم الله تعالی ابلیس ته فرمایي له اغوی یعنی د انسانانو څخه چې څوک دې په وس کې وي وغولوه او بېلارې کړه. دا وینا الله تعالی ابلیس ته د ازموینې او مهلت په توګه کړې ده. مطلب دا نه دی چې الله تعالی ګناه خوښوي بلکې شیطان ته تر قیامته پورې مهلت ورکړل شو. هغه به انسانانو ته وسوسې اچوي خو یوازې په هغو کسانو به تاثیر کوي چې په خپله د حق لاره پرېږدي. یعنی څوک چې ستا خبرو وسوسو او دعوت ته غوږ نیسي هغوی وغولوه
بصوتک په خپل آواز سره. دلته د شیطان له آواز څخه مطلب یوازې حقیقي غږ نه دی، بلکې هر هغه څه دي چې انسان ګناه ته رابولي، لکه وسوسه، باطل دعوت، د ګناه بلنه، فحش خبرې، د نافرمانۍ تبلیغ، هره خبره چې انسان له الله څخه لرې کوي، او باطل سندرې او خبرې، دروغجن شعارونه، د نفس خواهشاتو ته بلنه، د ګناه ښایسته کول، یعنی هر هغه غږ، هر هغه خبره، بلنه یا تبلیغ چې انسان له حقه واړوي د شیطان د آواز برخه ده. واجلب علیهم بخیلک و رجلک، او پر هغوی په خپلو سوارو او پیاده لښکرو حمله وکړه. دا ټول تمثیلي تعبیر دی. مطلب دا دی چې شیطان د خپلې ټولې لارې، ټول وسایل او ټول مرسته کوونکي وکاروي تر څو انسانان بې لارې کړي. بد ملګري، ګمراه کوونکي مشران، د باطل مبلغین، نفسانی خواهشات او هغه اسباب چې انسان ګناه ته بیایي، دا ټول د شیطان په سپارو او پیاده لښکرو کې داخلیږي. یعنی شیطان یوازې یوه لاره نه کاروي، بلکې له هرې خوا انسان ته راځي. وشارکهم فی الاموال، او په مالونو کې ورسره شریک شه. شیطان څنګه د انسان په مال کې شریک کیږي؟ کله چې مال له حرامې لارې وګټل شي، په حرامو کارونو ولګول شي، زکات او حقونه ورنه کړل شي، اسراف او بخل پکې وشي، د الله له نوم پرته وکارول شي، یعنی چې مال د الله د حکم خلاف استعمال شي، هلته د شیطان شراکت راځي، لکه سود، رشوت، غلا، حرام تجارت او د ګناه په کارونو پیسې لګول. نو شیطان مال نه خوري لکه انسان، بلکې د مال په حرامولو، فاسدولو او ناسم استعمال کې شریکیږي. والاولاد، او په اولادونو کې، یعنی په اولادونو کې هم ورسره شریک شه. په اولادونو کې د شیطان شراکت څو معناوې لري، چې اولاد د حرامو لارو له عمله پیدا شي، بل چې د اولاد په حق کې د الله حکمونه پرېښودل شي، او اولاد بې دینه او بې تربیې لوی شي، بل چې هغوی ته د کفر، فسق او بدکارۍ روزنه ورکول شي، او همدارنګه چې د ماشوم د روزنې پر وخت د دین پر ځای یوازې دنیا ته پام وشي. بعضې علماو دا هم ویلي، کله چې د اولاد په پیدایښت او تربیه کې د الله نوم، دعا او د شریعت لار نه وي، شیطان پکې خپل اثر زیاتوي. یعنی مطلب دا دی چې شیطان غواړي د اولاد نسل، فکر، اخلاق او تربیه خراب کړي. وعدهم، او وعدې ورسره وکړه. شیطان انسان ته ډېرې وعدې ورکوي، لکه لا وخت شته، توبه به وروسته وکړي، دا ګناه وړه ده، الله به دې وبخي، نو همدا اوس ګناه وکړه، په حرامه لار کې ګټه ډېره ده، که دین پوره ونیسي دنیا به دې خرابه شي، د نفس خواهشات پوره که، خوشحالي به ومومي. دا ټولې د شیطان دروغجنې وعدې دي. وما یعدهم الشیطان الا غرورا، او شیطان هغوی ته له دوکې پرته بل څه وعده نه ورکوي. یعنی شیطان چې هر څه وایي حقیقت نه لري، هغه ګناه ښکلې ښیي، حرام اسانه ښکاره کوي، دنیا لویه او آخرت لرې ښیي، انسان ته دروغجنه ډاډ ورکوي، مګر په پای کې انسان پښیمانه شي، ګناه تاوان ورکي او شیطان ترې ځان جلا کړي. نو دا آیات مونږ ته خبرداری راکوي چې د شیطان هره خبره، هره وعده او هره ښکلا په اصل کې دوکه ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.